بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن به ان شاء الله مونږ د معاشرتي رویو په حواله سره خبره کوو. نو په دې زمن کې نن هغه رویه را مخته کوو کومه رویه چې نن سبا ډېره زیاته عامه شوې ده او تقریبا هر سړی د خپلې بد اخلاقۍ د خپل تیز جبی کېدو او د خپلې بې مروتۍ دپاره یوه بهانه کتلې ده او هغه بهانه دا ده چې وایي زه ریشه وامه او ریشه خو په خلقو باندې بد لګي. دا یوه داسې خبره ده، یوه داسې دوکه ده چې شیطان پکې ډېر شي خلق اچولی دي او دا کار یې ورته ښایسته کړی دی. کم کار د بدتمیزۍ د بد اخلاقۍ او هره خبره په ډاګه کول او د هر چا سره په تیزه لهجه کې خبرې کول، هر چا ته الټه جواب ورکول، دا ډېره ناکاره رویه ده. زمونږ نیکه الله دې غریق رحمت کړي، هغه به مونږ ته یو قصه کوله د یو ډکو والا او د یو زمري. قصه مشهوره ده، په مختلفو پلیټفارمو باندې به تاسو کتلي مې که اورېدلي به هم وي. یو سړی و، غریب و او د هغه په ځنګل کې د یو زمري سره ملګرتیا وشوه. نو هغې زمري د ده دپاره داسې کار وکړو چې په ځنګل کې به یې د ډکو وهلو دپاره صرف او صرف ده ته اجازت ورکاوه، نور خلک چې به راتلو نو هغه به هغې زمري ځغلول او یرول به یې. وخت تېرېدو دغه شان دغه سړی چې دی دا یو ځل بیمار شو او ډېرې ورځې ځنګل ته د کار دپاره لا نه. دې منظرې د کور لار ورته معلومه وه، نو په څه ورځ یا د شپې په څه ټایم کې په پټه پټه باندې راغی د ده کور ته چې د حال احوال معلوم کړي چې دله څه چل دی. چې راغی نو ولیدو چې دی بیمار دی، نور زیات خفه شو او رانږدې شو، د سره په خوا کې کېناستو. دغه کس دغه ډکو والا دغه لرګو والا لکړهاره چې و، نو دا سړي باندې د زمري دا راتللو هم ښه ونه لګېدل او د ده سره په خوا کې دا ناسته ورته هم بده ښکاره شوه. په دې باندې ده د خپل رویې سره هم اظهار وکړو او په ژبه باندې هم دا ووي یاره ته زما نه لږ لرې شه، ما ته ستا نه بوی راځي، بد بویي درنه راځي. نو زمري هغه خبره په زړه ولګېده او لاړو، د ده تماشه یې وکړه او لاړو خپل ځای ته واپس. څه ورځې پس چې کله دا سړی جوړ شو او دوباره بیا لاړو لرګو له ځنګل ته، نو دې زمري ورته په مخه کې ورته ودرېدو او دا خبره ورته وکړه چې ته داسې کار وکړه چې ستا سره چې په لاس کې دا تبر دی، دا تبر ماله راپرېږده. زمري هغه کس حیران شو چې دا دې څه وایي، دا تاله دا راپرېږدم نو ته خو بیا خو زخمي شي، خوږ به شي او زه خو داسې نه شم کولی. که دی شو او که هغه زمری شو، خو دا سړی مجبوره کړو چې ته که ماله دا تبر نه راپرېږدې نو بیا به دې زه خورمه، زما نه بیا ته خلاصېدی نه شي. نو سړي مجبوراً هغه ته هغه تبر راپرېښودو او زمری په هغې زخم سره د هغې ځای نه لاړ، ورک شو. څه ورځې پس د دې دواړو بیا دوباره ملاقات وشو او چې ویې کتو نو هغه زخم بالکل مکمل جوړ شوی. زمري ورته وویل ما ته داسې ونې بوټي معلوم دي چې د هغې په وجه باندې زما دغه زخم چې دی نو هغه سم شو، خو چې کوم زخم تا زما په زړه باندې لګولی دی، زما نه په کرکه او زما نه په نفرت سره، نو هغه زخم د جوړېدو نه دی. نو داسې به وکړې، مهرباني به وکړې، ته به بیا دلته نه راځې، دې ځنګل ته به نه راځې، ځکه هسې نه زه هغه خبره زما په زړه کې تازه او زه تا ته څه نقصان در ورسوم. نو د خبرې مقصد دا دی چې انسان له د خپلې ژبې ډېر خیال ساتل پکار دي، د خپلې لهجې، د خپل انداز د کلام. ګوره د والدینو سره د خبرو کولو ځان له طریقه ده، دغه شان د خپلو مشرانو سره، د نورو مشرانو سره د خبرو کولو ځان له طریقه ده، د ملګرو سره د خبرو کولو ځان له طریقه ده. که دا طریقې مونږ نه اپناوو، دا نه زده کوو، نو مونږ چېرته هم بهترین شخصیت نشو جوړولی.
ځان له. نو د دې خبرې انتهایی خیال ساتل پکار دي. هغه عربي کې شعر مشهور دی او بعضې خلکو منسوب کړی دی علي رضی الله عنه ته، چې فرمایي چې جراحات السنان لها التیام، کم زخمونه چې په نیزو باندې لګي نو د هغې دپاره جوړېدل شته، هغه جوړېږي. ولا یلتام ما جرح اللسان، خو هغه زخمونه نه جوړېږي چې کم د ژبې نه جوړ شوي. نو موږ د خپلې ژبې خیال ساتو، هر چا ته الټه جواب نه ورکو، په تیزه لهجه کې خبرې نه کوو، نرمي اپناو کوو، ځکه دا نرمه لهجه ښکلې خبره په عاجزۍ سره په طریقې سره دا چرته هم ستا قدر کمی نه، همیشه به دا ستا قدر بړاوی په د مخالف په زړه کې هم او د معاشرې په نظر کې هم. خو سخته لهجه، بدتمیزه خبرې، بد اخلاقه خبرې دا به ستا قدر کمی، همیشه دا چرته هم ستا قدر بړاوی نه. نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې زمونږ لهجه نرمۍ، زمونږ خبرې په سړیتوبي په طریقه باندې د هر سړي د مرتبې خیال ساتو، د هر کس د مرتبې خیال ساتو او د هغې مناسب کلام کوو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم.